راسئ د فلټر طریقه راسره وګورئ. اکثره خلک د هونډا فلټر غورځوي، ځکه د دې فلټر چې وغورځوئ او 2 نمبر فلټر ور واچوئ نو دا بیا مس کوي، پر تهار یې کوي. اکثره خلک یې راخلاص کوي ویې غورځوي. نو د دې د فلټر ډېره اسانه طریقه ده، ځکه چې د دې د فلټر غورځولو ضرورت نشته. د هغه فلټر ورصفا کېږي په پټرولو کې. نو طریقه ګر رسۍ په مخ په ویډیو کې پرته ده، ویډیو در پایه راسره وګورئ او کمنټ که هر سړي سر نه یې په خلاصوي کمنټ دې وکړي، موږ به سر په ور خلاص کړو. دغه د هونډا د فلټر صفایي ده، هر سړی په خپل کور کې کولی شي. نو دا اسانه طریقه ده. اکثره خلک د فلټر سره سر نه خلاصېږي، ای فلټر ځینې وغورځوي، اصل 1.5 سل والا فلټر ور واچوي، نو ځکه په هغه فلټر کې هونډا بیا مس هم کوي، پر تار کې سټارټینګ نه زنګ کوي. نو دا د فلټر اسانه طریقه ده. د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړي چې خپل ملګري هم دا شی وویني، د بل وخت دپاره بیا احتیاط کړي. نو دا تی په خپل کور کې هم کولی شي. که مې ویډیو دې خوښ وګرځېدلې د خپلو ملګرو سره یې شیر کړي.